الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت دا سلسله د الله په توفیق سره روانه وه د اتم کال واقعي او حادثي بیانېدې لویه واقعه د مکې فتح کېدلو بیا پسې د حنین غزا وه او بیا غزا د طایف وه په تیر شوي بیان کې موږ د طایف د غزا په باره کې اخرنۍ خبرې کړې وي په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېدو په لاره کې بعضې پیښې راپېښې شوې وې هغې طرف ته اشاره شوې وه او دا خبره موږ بیان کړه چې دې پیرله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راننوتل مدینې ته داسې نه وو لکه څنګه چې به په نورو وختونو کې راننوتو بلکې دې پیرله داسې راننوتو چې په مکه باندې خپل امیر پرېښودو او مکه د مسلمانانو سره وه او د مسلمانانو په لاس کې وه دې پیرله د خپل علاقې نه په دې واپس نه دی راغلی چې هغوی را شړلی بلکې په خپله مرضۍ باندې او په خپله خوښه باندې واپس مدینې ته راغی چې دا باقي لږ ژوند دام په مدینه کې تیر کړي او دام د انصارو په منځ کې تیر کړي بیا لویه غزا د طایف د غزا نه بعد چې کومه راغلې ده هغه د تبوک غزا ده او د تبوک غزا او د طایف د غزا د دې په منځ کې ډېرې واقعې راغلي دي موږ به هغه واقعات ذکر کوو الاحداث بین غزوة الطائف و غزوة تبوک هغه حادثې چې د طایف د غزا او د تبوک د غزا په منځ کې راغلي دي او بیا به د تبوک د غزا سیرت بیانو کعب ابن زهیر ابن ابي سلمى دا مشهور شاعر دی او که تاسو ته یادی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتح مکې په موقع باندې د ده وینه ضایع کړې وه ضایع کړي څه مطلب دی چې کوم ځای کې ته میلاو شو وجنی وجه دا و چې ده به په شعر و شاعرۍ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بدې ردې وي او دی مخدرم شاعر دی مخدرم شاعر هغه چاته وي چې د جاهلیت زمانه کې هم شاعري کړي بیا اسلام چې راغی د هغې نه بعد هم بیا شاعر پاتې شوی د ده د اسلام واقعه دا به یو غټه واقعه ده د دې اول خو دا فایده ده چې د کعب ابن زهیر پلار چې کوم دی زهیر ابن ابي سلمى المعلقات السبع چې هغه مشهور دي د طالبانو او د علماو په منځ کې دا اووه معلقات چې دا د ده د پلار دي د زهیر ابن ابي سلمى ده ته چې کله پته ولګېده د کعب ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د ده وینه ضایع کړې ده نو دی راغی اسلام یې قبول کو خو د اسلام یې په څه طریقه قبول کو د هغې قصه امام حاکم راوړې ده په مستدرک کې او نورو کتابونو کې هم شته اگر که سندي څه نه څه کمزورتیا لري قصه د هغه داسې وه چې دا کعب او د درور دا دواړه راووتو د مکې نه بیا یې علاقې ته راورسېدو د ورور نوم بوجیر ابن زهیر نو د بوجیر او کعب دواړه راووتو او د مکې نه راووتو
یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي ابرق العزاف. ابرق العزاف د په لاره کې یو ځای دی چې کله انسان د عراق بصرې ښار نه رواني مدینې ته، نو په لاره کې دا علاقه راځي چې هغې ته ویل کېږي ابرق العزاف. دوی چې کله دغه ځای ته ورسېدو نو د بجیر د کعب ته ووی ته دلته ودرېږه زموږ د دې مال سره، او زه به ورشم دا سړی به وینم، یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادو، زه به د هغه خواله ورشم واورم چې دی اخر څه وایي. نو کعب پاتې شو د خپل مال سره، او بجیر راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مدینې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د اسلام پیشکش وکړو، نو بجیر د اسلام نه مطمئن شو او خوشحاله شو ورته، نو اسلام یې قبول کړو. بیا چې کله کعب ته پته ولګېده چې زما ورور اسلام قبول کړی دی، نو په هغه پسې څه شعر و شاعري مو وکړه چې د مور پلار لار دې پرېښوده، د پلار نیکه لار دې پرېښوده. مشهوره شاعري ده دغه الا ابلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولا تلفي عليه أخا لك. الغرض حاصل د دې شعر و شاعرۍ دغه دا و چې د خپل ورور بدي بیان کړه، چې تا خو وایي چې زه صرف ځم او دا سړی اینم بیا راځم، خو تا خو لاره ټوله بدله کړه، اسلام دې قبول کړو. دا شعرونه چې کله دغه ورور ته راورسېدو، نو د هغه زړه دا نه غوښته چې دا پټ کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې زما ورور په شعر و شاعري کې دا ویلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ووایي من لقي کعبا فلیقتله، چا ته چې کعب میلو شو وجنه یې، ختم یې کړئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه او د طایف د غزا نه واپس راغی، نو بیا بجیر د خپل ورور کعب ته یو رساله ولیکله، یو خط یې ورته ولیکو، او دی ورته ووایي چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې ګوره څه کسان وجلي دي چې دې پیغمبر پسې به بدې ردې وي په شعر و شاعرۍ کې. نو که ته ځان بچ کول غواړې او په خپل ځان باندې شفقت او مهرباني کې، نو راشه مسلمان شه، او دا په دې پیغمبر کې صفت دی چې څوک پسې راشي اسلام قبول کړي نو بیا یې نه وژني، او که دا کار نه کوې نو بیا خپل ځان بچ که په هره طریقه چې ته بچ کولی شي. خو زما داسې رایه ده که اسلام دې رانه وړو نو بیا بچ کېده دې ګران دي. نو ده پسې هم یو څو ابیات یې ورته ولیکل په دې رساله کې او په دې خط کې، من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. دعوتي للتوحيد طرف ته ورکړو چې عزا او لات پرېږده، د الله طرف ته راشه، او په دې کې نجات دی او په دې دین کې کامیابي ده. او دی ورته ووایي چې څوک هم په دې پیغمبر پسې راغلی دی او د توحید ګوایي ورکړې ده او د رسالت ګوایي ورکړې ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه نه دا قبلوي او وجني نه. نو که زما دا کتاب تا ته در ورسېدو او زما دا خط وي تا ته در ورسېدو، نو بیا دې طرف ته راځه او اسلام قبول که. کعب ته چې کله دا پیغام ورسېدو چې کوم ورته یې ورور لېږلی و، دا ځمکه په هغه باندې راتنګه شو چې اوس څه چل وکړم. بیا خصوصا خلکو خبرې م شروع کړې د هغه په باره کې، چا وي بس دی مړ شوی دی او چا وي بس دی وجلی شوی دی او بس دی ختم شو. خصوصا چې کوم د هغه دشمنانو د هغه سره نالګي وه، نو مجبوره شو دی په دې باندې چې اسلام قبول کړي. اسلام یې قبول کو او بیا د خپل هغه مشهوره قصیده ووایي چې دا د علماو په منځ کې ښه مشهوره ده او د اهل علمو په منځ کې، چې د هغې نوم دی بانت سعاد. بانت سعاد قصیده دا د کعب ویلې ده چې کله مسلمان شو،
او په دې قصیده کې دغه خپله یره ذکر کړې ده او دشمنانو چې په هغه پسې کومې خبرې کړې وي په هغه یې کوم بهتانونه لګولي وو د هغې تذکره یې کړې ده. الغرض دی راغی مدینې ته، چې څنګه مدینې ته راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ کوو. مسجد نبوي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سحر په منځه باندې ولاړو، نو دی ورته ناست و په انتظار باندې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو نو دی پسې ورغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پېژندو چې کعب دا دی، هغه خو صرف نوم معلوم او د کردار ورته معلوم و چې دی په شعر و شاعرۍ کې په ما پسې بدې ردې وایي، خو د شکل نه یې نه پېژندو. نو هغه ورته ویلي کعب ورته ویي یا رسول الله ای د الله پیغمبره إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما. اے دا اللہ پیغمبر کعب بن زهير راغلی توبه ویستونکې او اسلام قبلونکې او تانا امن و امان غواړي، فهل انت قابل من ان انا جئتك به. نو ته به ترې اسلام ومني، د دې اسلام قبلول به ته ومني، امن به ورکړي که زه یې راولم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم ولې نه، چې اسلام قبلوي او توبه ویستونکې زما خواله راځي نو موږ به دله امن او امان ورکو، بس موږ به د ده اسلام راوړه دا به ومنو. نو بیا ورته ده وویل انا یا رسول الله کعب بن زهیر، زه یم کعب بن زهیر. نو په انصارو کې یو کس په جومات کې ناست و چې کله دا خبرې واورېدې پاڅېدو، وی یا رسول الله دعنی وعدو الله اضرب عنقه. یا رسول الله ما پرېږده او د الله دا دشمن پرېږدي، زه دې دا سټ وواهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انصاري ته ویل بس غلی شه پرېږده، هغه توبه ویستې ده او په داسې حال کې راواپس شو چې هغه څه چې کړي د هغې نه واپس شوی ده او هغې ته بیا نه واپس کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له امن او امان ورکو. بیا دغه مشهوره قصیده ووایي، مشهوره قصیده ده د علماو د اهل علمو په منځ کې هغوی پېژني، بلکې اکثرو یاده کړې هم ده او په هغې په اوله کې دي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متیم اثرها لم یفد مقبول. په منځ کې پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت هم کړی ده، اوږده شاعري ده او په هغې کې وایي چې نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. داسې پیغمبر خواته وی راغلی یم چې خلکو ته معافي کول درګذر کول دا دغه صفت دی، دا دغه شان دی. والعفو عند رسول الله مأمول. او زما هم دا تمه وه چې د پیغمبر به ماته بخانه کوي. دا خبره یاده کوي. ګوره عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته د خپل ځان دپاره بدل نه دی اخیستی د چا نه. خپل ځان په باره کې چې به څه مسله راله سړی به معاف کوو، خو د الله په باره کې بیا ډېر سخت و خو د خپل ذات سره یې غم نه و چې دا خلک ما پسې څه وایي څه نه وایي، کنځلې کوي که هر څه کوي، چې څوک به راغی معافي به وغوښته بس ختم، خبره ختمه شو. نو د مسلمان به هم دا شی چې د خپل ذات دپاره دشمنیانې مه کوه. ته کمزوری زه کمزوری، ما او تا به څه د خپل ذات دپاره دشمنیانې کوو. که چا تا پسې څه ویلي دي او څه یې نه دي ویلي او حق یې خوړی او که هر څه یې کړي، قیامت اوږده ورځ د 50,000 کاله هلته به پته لګي د هر څه. ها بیا په دین کې ګزاره نه کېږي، دا چې ته په دین کې بیا د ځان نه یو سړی دغه جوړ کړي چې زما زه خیر دی او مونځ دې نه کوي او زه خیر دی بېدینه دي او زه خیر دی الله پورې دې خاندي او زه خیر دی الله سره دې دشمنیانې کوي، موږ به ورسره نرمي کوو؟ نه، د الله دپاره به بیا غیرت کوې او د خپل ځان په باره کې به نرمي کوې. معامله نن سبا عکس ده. د الله په باره کې غیرت کولو والا لږ خلک دي چې هغوی د الله په دین باندې غیرت کوي، د الله په پیغمبر باندې غیرت کوي، د الله په کتاب باندې غیرت کوي، دا لږ خلک دي. او دغه د ذات په باره کې دې خبره وکړه، که د قوم په باره کې دې خبره وکړه، که د هغه د مور په باره کې دې خبره وکړه، د ښځې په باره کې هر څه چې د سره تعلق ساتي نو بیا دې نه معاف کوي. او که د الله سره دشمني کوي او که د پیغمبر سره کوي او که د دین سره کوي او که هر څه نو ګزاره در سره کوي. دا هغه سړی دی چې کله د انسان نه دیني غیرت ختم شي نو بیا هغه بیا په دې خبرو نه خفه کېږي چې څوک د الله نافرماني کوي. او کوم سړی چې په الله باندې غیرت کوي یا په دې باندې سخت خفه کېږي
چې د هغه په مخ کې څوک د الله نافرماني کوي یا د الله د دین سپکاوی کوي یا د الله په دین پورې خاندي، په دې باندې خفه کېږي، په دې باندې وله غصه ورځي، په دې باندې وله غیرت ورځي. د خپل ځان په باره کې یو سړي خبره وکړه، ویې کړه، معافي کړه. د ټول نه اوچت مقام دا دی چې ته یې معاف کړې. الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې. صحیح دی، یو سړی تا سره زیاتې وکړي، الله وایي ته دې بدل اخیستی شي په هغه اندازه کې څومره چې تا سره زیاتې کړی دی. خو که تاسو عفو وکړئ او درګذر وکړئ، نو الله وایي دا خبره تقوا ته ډېره نږدې ده، دا تقوا ته ډېره نږدې ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت روالي چې د خپل ځان دپاره چا ته بدل نه دی اخیستی. څه څه ورسره دي خلکو مشرکانو دوی نه دي کړي، بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت خوی، اوچت اخلاق، هغه د عفو درګذر نه کار اخیستی. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام خپل وروڼه معاف کړو، هغو سره څومره زیاتې کړه او څومره ناروا یې کړې وه، خو چې کله هغوی یوسف علیه السلام ته مخامخ شو، نو هغه ورته لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم، الله دې تاسو ته بخښنه وکړي، بس په تاسو باندې څه ملامتیا نشته. نو کعب هم دا ووایي، دې شاعرۍ کې وایي چې نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. بدیزی کې د قرآن طرف ته پکې اشاره کړې ده. په آخر کې یو څو کړۍ ډېرې مزدارې ویلي دي، ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف الله مسلول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رڼا ده چې چا د هغه لار رانیولې ده، چا د هغه تابعداري کړې ده، هغه انسان ته هر څه رڼا شوي دي. رڼا پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نور نه دی چې ذاتي نور دی، نه، ذات خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بشر دی، زموږ په شان انسان دی. خو دا نور او رڼا چې ورسره کمه ده، دا وحي ده او دا قرآن چې چا د دې پیغمبر لار رانیولې ده، الله سبحانه وتعالی هغه ته هر څه رڼا کړي دي، هر خبره ورته واضحه شوې ده. او د دې احساس هغه خلکو ته وي چې پخوا په بدعاتو او خرافاتو کې پراته وو، او زما مذهب جدا او ستا مذهب جدا، او زمونږ مولا او ستا مولا، او بیا چې ورته الله د قرآن او د حدیث تابعداري نصیب کړي، نو هغه ته بیا دا فرق محسوسېږي چې د پیغمبر په تابعداري کې څنګه رڼا پرته ده، څنګه نور پکې ده، هر څه به راته واضح شي. د الف نه د یا پورې ستا چې کومه دینداري ده، په هغې کې به خوند پیدا شي، په هغې کې به رڼا راشي، او د الله عبادت به کې علی بصیره، په دلیل باندې لګیږي، په علم سره به لګیږي، په پوهې سره به لګیږي. په مقابل کې اهل بدع چې کوم دي، قال فلان وعلان، قال فلان وعلان، دغه دغه قصې دي، پلاني دا ویلي او پلاني دا ویلي، پلاني دا ویلي او پلاني دغه ویلي، نو دا د هغوی کار دی. نو کعب دې خبرې ته اشاره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه رڼا ده چې څوک پسې روان شوی ده او چا یې تابعداري کړې ده، الله هغه ته لار رڼا کړې ده. کله چې کعب وایي دیزي ته ورسېدو، روایت کې راځي چې کعب کله دیزي ته ورسېدو چې ان الرسول لنور یستضاء به، چې پیغمبر یو نور دی، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو صادر و، په هغه باندې له پاسه پروت و، په دې اوږو باندې، نو دا صادر دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راواغستو، هغه له یې ورکړو، داسې وایي دا ووایه. دا شعر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ شو. معاویه رضی الله عنه هغه راپاڅېدو او 10,000 درهمه دی یې راواغستو، دی د خپل طرف نه هغه ته هدیه کړو، او بیا به هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صادر کعب د ځان سره ساتو، هېچا له به یې نه ورکو. خو کله چې کعب رضی الله عنه وفات شو، نو معاویه رضی الله عنه بیا د هغه وارثانو ته 100,000 مبلغ ولیږو، او 100,000 درهم یې ورته ولیږل، او هغه صادر یې ځان له یې واغستو. نو دا د کعب ابن زهیر د اسلام د قبلولو واقعه دغه ټیم کې را پیښه شوې وه. یو وفد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلی و،
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جعرانې نه واپس راغی هغو ته ویل کېږي وفد ثعلبه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه د جعرانې نه راورسېدو 8 کالو، نو وفد د بنو ثعلبه خاندان راغی او دا 4 کسانو، په دې وفد کې 4 کسانو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ووی نحن رسل من خلفنا من قومنا، ای د الله پیغمبره موږ استازي یو د خپل قوم، موږ د هغوی د طرف نه راغلي یو، تاسو سره خبره کوو. خبره څه ده؟ وی نحن وهم مقرون بالاسلام، موږ او زموږ قوم موږ ټول اسلام ته غاړه ایښودونکي یو. یعنې د فتح مکې ډېر لوی اثر و، او دا به انشاءالله د نږدې درس کې کېدای شي روان درس کې تاسو واورئ چې پوره کال ته بیا عام الوفود ویلی کې شوی دی، د وفدونو کال. دا خلک را روانو د هر طرف نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، پوره قبیلو و قومونو به اسلام قبلو. نو یو دا وفد په دغه نږدې ورځو کې راغلی و چې وفد د بنو ثعلبه ورته ویلی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دوی میلمستیا وکړه، او بلال رضی الله عنه به د دوی په خدمت یې ولګو چې دوی له به خوراک راوړي. نو کله چې دوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی له په یو کور کې ځای ورکړو چې هغه کور و د رمله بنت الحارث، وی دوی به دلته اوسي او د دوی به میلمستیا کي. نو بلال رضی الله عنه یو خانک راوړو، خو ډېر غټ خانک یې راوړو چې دا یو 100 کسان یې اوچتئ، او په هغې کې هغه روټۍ وه چې هغه د غوښې په شوروا کې ماته شوي، هغه روټۍ ورسره راوړه، د هغې سره پۍ راوړو، د هغې سره غوړي راوړو. نو هغوی دا وخوړو او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ماسپښین لمونځ وکړو. څه وخت دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تېر کړو، یو څو ورځې د دین بعض اهمې مسلې دوی زده کړې، او بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالو، یا رسول الله که ستاسو اجازه دي موږ به واپس قوم ته لاړ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې اجازت ورکړو. بلال ته دا وویل بلاله اجزهم کما تجیز الوفد، دوی هم هغه شان میلمستیا وکړه او هغه شان بدله وله ورکړه لکه څنګه چې نور وفدون له ته ورکړې. نو لاړ بلال رضی الله عنه څه سپین زري راوړو او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی کې په هر کس باندې تقسیم کړو او بیا هغوی خپل ملک ته واپس لاړو. په دغه دوران کې د ذوالقعدې میاشت وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل کار وکړو، او هغه دا چې یو استازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږو، عمرو بن العاص رضی الله عنه. عمرو بن العاص یې ولیږو د عمان طرف ته، عمان چې کوم علاقه ده هغه طرف ته یې ولیږو. 2 کسانو ته یې ولیږو، د یو نوم جیفر او د دویم نوم عبد الجلندي. د زامن دواړه د جلندي زامن دي، جیفر او عبد دواړه زامن د جلندي دي، د پلار نوم یې جلندي دی. دا دواړه د علاقې مشران او دواړه ورونه دي، او په دوی کې جیفر چې دی باچا و، یا دی حاکم و، یا دی مشر، او دا دواړه د ازد قبیلې نه دي. په عمان کې دا قبیله اوسېده، مشهوره قبیله وه، او دا په هغه قبیله کې و، د هغې په مشرانو کې و، او په دوی کې مشر او بیا باچا هغه د جیفر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن العاص ولیږو په دوی پسې، او په دې نیت یې ولیږو چې د اسلام دعوت وله ورکوي. او عمرو بن العاص له یو خط هم ورکو، خط یې لیکلی، او دا خط یې په ابی بن کعب رضی الله عنه باندې لیکلی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پخپله لیکل او لوستل نه ورتلو. هغه کتاب کې دا لیکلي و پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد بن عبد الله الى جیفر وعبد ابنی الجلندی. دا خط د محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم، دا جزی د ګوره خپل نوم دغه شان ساده لیکي، او دا د پیغمبرانو طریقه ده. سلیمان علیه السلام خط لګلی و کنه بالقسط، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. په خط لپاسه دغه شان من سلیمان، د سلیمان د طرف نه. او دې کې پیغمبر وایي من محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم. او نن سبا دې بعضو ته وګورئ د خپل نوم سره د پړپړې به خپل لیکي، فضیلت او محترم او جناب او دکتور او پروفیسر او پلانې او په خپله ورسره لیکي. عجزي دا ده. ها صحیح ده، خلک چې ورته وایي هغه بیا جدا مسله ده،
د یو انسان یو مقام د خلکو په منځ کې خلک هغه قدر کوي هغه احترام یې کوي وایي ورته خو په خپله خو سړی عاجزي کوي که او د دې قسم القاباتو نه سړی ځان لرې ساتي چې یو سړی دا وایي چې بس زما د نوم سره دومره اوږدې قصې به لګوئ څومره چې عاجزي کوي دومره به درنېږي او څومره چې دا قسم القابات خوښې او دا غواړي چې خلک یې ووایي او خلک یې ولیکي دومره به ذلیله کېږي والعیاذ بالله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خط کې دقه ولیکلو دا خط زما طرف نه دی جعفر ته او عبد ته چې د دواړه زامن د جولندي دي سلام علی من اتبع الهدى سلامتیا دې په هغه چا باندې چې د هدایت تابعداري کوي اما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام فإني أدعوكما بدعاية الإسلام تاسو دواړو له دعوت در کومه د اسلام اسلما تسلما اسلام قبول کوي په سلامتیا کې وپاتې شي او بیا ورته دوي چې فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين زه ګورې د الله له طرف نه پیغمبر یم ټولو انسانانو ته د دې دپاره چې رقم ژوندي دي چې دوی ویرومه او د دې دپاره الله رالیږلم چې په کافرانو باندې حجت قایم شي فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما كتاسو إسلام ومنو او دعوتم زمان قبولكو زبتاسو استاسو پدي علاقو باندې پریدم مشران به وإن أبيتما أن تقر بالإسلام كتاسو إنكاركو او د إسلام نمخوارو فإن ملككما زائل عنكما نو یاد کی دا چې ستاسو دوانو دا باچهی ګوره ختمیدون کی دا وخیلی تحل بساحتکما او زما شهسواران او زما اسونه دا به ډېر زر تاسو په خپلو میدانونو کې وینئ وتظهر نبوتي على ملککما او زما دا نبوت به ستاسو په دې باچهی باندې زورور راځي دا یې ورته صرف په دې خط کې لیکلي او دا خط لیکلی ابی بن کعب رضی الله عنه دی په خپلو لاسونو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې مهر لګولی مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر نه و بیا ورته بعضو صحابه کرام وایي چې یا رسول الله ته دې غټو خلکو ته دا خطونه لیږي دې مشرانو ته او دوی بغیر د مهر نه دا خبره نه مني وایي چې دا تصدیق شده نه دی په دې مهر پکار دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ځان له یو ګوتۍ جوړه کړه او په هغه ګوتۍ کې مهر و په کې لیکلي الله رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر دا ګورې لویه بدبختي ده زموږ د پښتنو حالانکه یعنی جبریل علیه السلام خیرې کړي دي وایي هغه سړی دي خوار او ذلیله شي چې ای پیغمبر ستا نوم واوري او په تا درود نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم آمین آمین یې ووایي چې الله د ده خیرې قبولې کړه دا معمولي خبره نه ده او دومره ټیم پې د سړي نه لګي او اجر پې ډېر میلاویږي نو کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوم تذکره وشي نو درود پې وایي په دې څوک ستړی کېږي هم نه دا د پیغمبر مهر او دا یې په دې پاڼه باندې ولګو عمرو رضی الله عنه دا اوس ناشنا قصه ده چې ده په څه طریقه دا خط وړی دی او بیا د چا سره میلاو شوی دی او په جعفر پسې رسېدلی دی او که نه نو عمرو وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوا نه ووتمه حتی انتهیت الى عمان علاقې ته ورسېدم وایي چې څنګه ورسېدمه نو ما معلومات وکړو چې په دې دواړو کې کم یو نرم مزاجه دی په دې دواړو وروڼو کې او کم یو اخلاقي دی او کم یو صابر دی نو هغه عبد چې کم دی دا په دوی کې لږ صابر ومو لږ اخلاقي مو لږ نرم ومو او دا بل څه خو جعفر او هغه باچا مو مشر وایي ما درته ووایي دی عبد ته چې اني رسول الله صلی الله علیه وسلم الیک زه ګورې د الله د پیغمبر پیغام رسونکی یم تا ته و الی اخیک او ستا ورور ته نو هغه ورته وایي صحیح ده خو زما ورور چې دی نو هغه زما نه مشر دی په عمر کې او په باچایي کې زه به تا د خپل ورور ته په څه طریقه ورسومه او هغه به ستا دا خط ولولي کوم چې تا راوړی دی او بس بیا به ګوري چې هغه څه وایي وی بیا ما ته وایي چې هسې دا دې کې دننه دي څه دعوت څه طرف ته ورکوئ تاسو
وی ما ورته وی چې دعوت درکو ادعوک الی الله وحده لا شریک له دعوت دا دی چې یک یوازې د الله بندګي به کېږي د هغه سره به څوک شریک نه پیدا کوي وتخلع ما عبد من دونه او د الله نه علاوه چې د چا بندګي کېږي د هغې نه به انکار کړي وتشهد ان محمدا عبده ورسوله او د دې خبرې ګوهي به ورکوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی د عبد ورته وی عمرو ته د عمرو یې پېژندو عمرو خو ډېر معروف سړی و عمرو بن العاص د اسلام واقعه موږ بیان کړې وه ډېر بادر انسان په عربو کې مشهور انسان و ده د جیفر او د عبد دوی د پېژندو عمرو بن العاص او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر حکیم انسان وګورئ هسې به یو سړی یو ځای ته نه لېږو یعنې دا نه چې بس هسې به یې غوره کړو ته لاړ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مناسب ځای ته مناسب انسان لېږو هغه ورته وی د عبد ورته وی عمره انک ابن سید قومک ته خو د خپل قوم د سردار زوی د مشر زوی نو ستا پلار څه چل کړی دی ځه قیسې ټولې پرېږده ستا پلار څه و دا اوس بلکل د پښتنو خبره ده ښه هر څه پرېږده خو پلار نیکه څنګه و پرېږده قرآن او حدیث ویلي څه که نه وایي ته دا خبرې وایي پرېږده مړه لنډ دې له راشه ستا پلار څنګه سړی و په دې کې به راګیر شي لکه یو سړی دی د قرآن او حدیث معنی ته وایي ستا پلار څنګه سړی و جواب هم یې زده کړه د عمر نه چې ده څنګه جواب ورکړی زمونږ هغه بیا غریبانان جو ګډوډ شي چې اوس څه ووایم ښه په نه روایه چې پلار دې په غلطه و وایي الله دې وبخي په څه و په غلطه و الله دې وبخي جاهل و علم ورسره نه و مسله ورته نه وه معلومه بس خبره ختمه شوه نه نو دا بس بیا لګیای شي نو صفایي کوي نه جو هغه داسې یو هغه داسې چې څوک به غلطه دی هغه ته به غلط وې څوک چې صحیح دی هغه ته به صحیح وې که پلار دی که رور دی که مور ده که کاکا دی او که ماما دی او که ټول قوم دی او ټول قوم هم پرېږده که ټول انسانان یو طرف ته شي په باطل باندې او ټول په غلطۍ او ته یک یوازې نو ته به یوازې دې ټولو ته غلط وې دې ته اسلام وایي دې ته شریعت وایي ته وایي دا ټولې خبرې پرېږده خو ستا پلار څنګه چل کړی و ځه فإن لنا فیه قدوه ستا پلار خو زموږ دپاره یو نمونه و مشر سړی و موږ په هغه پسې روان وو هغه ورته وایي زما پلار وایي او ستا پلار وی مات ولم یؤمن بمحمد صلی الله علیه وسلم مړ شوی دی او په دې پیغمبر ایمان نه دی راوړی ښه نو وی ته څه وایې وی زه دا وایم وددت انه کان اسلم وصدق به زموږ خو دا ارمان و چې هغه چېرته ژوندی وی او اسلام یې قبول کړی وی او دې پیغمبر ته یې رښتینی ویلی وی او زه م وی د هغه په لار روان وم خو الله هدایت راکړو دا ګډوډو نه اړولی یم وی نو ته ته د کوم وخت نه دی پیغمبر پسې روان شوی څومره وخت یې کېږي ډېر وخت یې کېږي که لږ یې کېږي لږ یې کېږي نږدې ځي کې اسلام قبول کړی نو ورته وایي قریبا لږ وخت کېږي ما اسلام قبول کړی نو اسلام دې کوم ځای کې قبول کړی وایي د نجاشي سره مې قبول کړی حبشه کې قبول کړی و بیا چې دی د هغه ځینې راغی او سفر یې وکړو پیغمبر خوا ته په څه طریقه راغی او بیا ورسره سلمان خالد بن الولید رضی الله عنه او د درې کسانو عثمان او د درې کسانو قافله جوړه شوه او دوی بیا مدینې ته راغلي او په څه طریقه دوی اسلام قبول کړو هغې وضاحت من کړی او دی ورته م ووایي چې نجاشي هم ګوره اسلام قبول کړی سوچ یې مه کوه دا ته څه وایې چې وړوړو خلکو قبول کړی نجاشي هغه باچا هم اسلام قبول کړی وداري کې ورته وایي فکیف صنع قومه بملکه نو د هغه د باچایي سره خلکو څه چل کړی دا خو دلته دوی مشران دي دوی به د خپله باچایي یېرېږي ګوره حق ته اکثر کمزوري خلک زر غاړه ایږدي مالداران باچایان مشران مخورز د قوم مشران یا علما دوی ډېر په مشکله باندې حق ته غاړه ایږدي ځکه چې هلته شاته پسې زور ډېر نو ډایري کې دې تپوس کوي نجاشي د ملک سره څه چل شوی د باچایي سره هغه ورته اقروه واتبعوه هغوی هم تابعداري کړې ده هغوی هم اسلام قبول کړی او باچایي پرېښودی وایي ته به زموږ باچایي یې نو هغه ورته ویل الاساقفة والرهبان او د هغوی چې کوم پیران دي د هغوی چې کوم مولیان دي د هغوی څه حال و
هغوی اسلام قبول کړی دی او د هغه تابعداري کوي ویا هغوی م اسلام قبول کړی دی چې دی ورته ووایي نو ده ورته داسې وکتو ورته وایي انظر یا عمرو ما تقول عمرو ګوره رښتیا وایې که هسې ګپ لګی ما سره ځکه تا خبره ډېره ګټه کړې چې نجاشي م اسلام قبول کړی دی مولیانو م قبول کړی دی او خلک د هغوی سره ملګري شوي دي انه ليس من خصلة في رجل افضح له من الكذب یو سړی چې شرمیږي نو هغه له دروغو د لاسه شرمیږي وایي او دا وایي بدترین صفت دی دا اوس ګوره دې له مسلمان نه دی خو په دې خبره پوه دی او ډېر مسلمانان په دې خبره نه دي پوه وایي دروغ ونه وایي هغه ورته هېڅ دروغ نه وایم او دا پرېږده دروغ ما نستحله فی دیننا زموږ په دین کې خو دروغ ویل حرام دي دروغ نه وایم نو ته وی ویزه هرقل به سې چل کړی و چې کله د نجاشي پته ورته ولګېده هرقل د روم مشر نجاشي خو د هغه لاندې دی که نه نجاشي خو د هرقل باچا د باچایي لاندې دی هغه سره خو علاقه د حبشه خو هغه هم دوی ته محتاج دی چا ته هرقل ته محتاج دی نو دی ورته وی هرقل ته پته لګېدلې و چې نجاشي اسلام قبول کړی ویاو هرقل خبر شوی نو تا ته څنګه پته ولګېده چې هرقل خبر شوی دی وی ما ته داسې پته ولګېده چې نجاشي کله چې زه حبشه کې وم نو دې نجاشي به هر کال ټکس راویستو او دا به یې لیږو دغه له به یې ورکو د هرقل له خو چې کله اسلام قبول کو نو بیا یې دا ووایي چې لا والله لو سألني درهما واحدا ما اعطیته په الله مې دې قسم اوس خو مسلمان یم که هرقل نه یو روپۍ وغواړي یو روپۍ هم نه ورکوم هغه هر څه یې بند کړو په هرقل باندې نو هرقل ته دا خبره ورسېده چې نجاشي خو ټکس میکس هر څه بند کړو ستا حق تعالی نه درکوي نو یو کس وی هرقل ته اتدعو عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين دينا محدثا ای هرقله ته یو داسې سړی پرېږدي چې هغه ستا غلام دی نجاشي ورته یادوي ستا غلام دی او په نوي دین پسې روان شو نو هرقل ورته ووایي رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما اصنع به اوس یو سړی دی چې یو دین کې رغبت دی او قبول کړی دی نو زه ورسره څه وکړمه او بیا د تاریخي خبره وکړه والله لولا الظن بملکي لصنعت كما صنع په الله مې د قسمې که د باچایي یره نه وې نو ما هم ګورې د نجاشي په دې لار باندې روانېدم ګورې هرقل وایي که د باچایي یره نه وې او دا باچایي رانه نه ګډوډ کېدی که نه نو زم د نجاشي په نقش قدم باندې روان وم دا سړي حقیقت خو موږ ته معلوم دی نو بیا ورته دی عبد وي انظر ما تقول یا عمرو عمرو رښتیا وایې ته لکه هرقل ته دې خبره ورسوله چې هغه هم اسلام قبلومه خو که د باچایي یره نه وې هغه ورته یې رښتیا وایم والله صدقتک په الله مې د قسمي زه رښتیا وایم بیا ورته دی عبد وي دا اوس دی د عبد سره لګیا دی جعفر سره نه دی لګیا ګورې بیا ورته دی عبد وي چې ما ته دا ووایه چې د پیغمبر د څه امر کوي او د څه نه منع کوي نو هغه ورته امر دا کوي چې د الله طاعت وکوئ منع د دې نه کوي چې د الله نافرماني به نه کوئ ویأمر بالبر وصلة الرحم وایي چې هر نیکي به کوئ خپل ولیانې به ساتئ وینهى عن الظلم والعدوان او د ظلم او د زیاتي نه منع کوي وعن الزنا وشرب الخمر او د زنا نه منع کوي او د شراب وسکو نه منع کوي وعن عبادة الحجر والوثن والصليب او د دې نه منع کوي چې د ګټو ونو د بوتانو او د صلیب بندګي به نه کوئ نو د عبد ورته ووایي ما احسن هذا الذي يدعو الیه دا خو ډېر ښکلو خبرو طرف ته دعوت کوي ښه دا خو ډېرې مزیدارې خبرې لو كان اخي يتابعني عليه که چېرته زما دې ورور زما ملګرتیا وکړه که نه په دې باب کې لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به نو دواړه ځو که دې ورور مې ملګرتیا وکړه نو دواړه سورلۍ ته خېږو او ډایرکټ به پیغمبر پسې ځو اسلام قبلوو ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا خو څه ووایم زما ورور ګورې په دې بادشاهي باندې ډېر سخت دی نو ګورې که ومني
او هغه ستاسو د پیغمبر تابعداري وکړي دا راته مشکله ښکاري. وی ما ورته ووایي عمر وی ما ورته ووایي که چېرته ستا د ورور اسلام قبول کو پیغمبر به ورله دغه مشرتیا ورکړي دی به د قوم باندې مشر وي نو دی به صدقه اخلي د دې قوم د مالدارانو نه او ورکوي به د دې قوم غریبانانو له. عبد ورته ووایي ان هذا لخلق حسن دا خو ډېره ښایسته خبره ده چې د مالدارانو نه دې صدقه اخیستی کېږي او چا له دې ورکړی کېږي غریبانانو له دې ورکوي. خو یې څه ووایم چې زما قوم هم دا خبره ومني. اولې ووایي ګوره که ورور مې ومني اوس وایي که پته نه چې قوم به مې ومني که نه. عمر ووایي یو څو ورځې مسلسل زه به د جعفر دې دروازې ته راتلم د هغه چې کوم د ناستې ځای و بیټک و هغې له به زه راتلم او په دروازه باندې به ولاړو او د هغه د ورور به ما سره بهر میلاوېدو خبرې به یې کولې بیا به دننه تو بیا به راغی بیا به دننه او دغه کیسه روانه څو ورځو پورې روانه. بیا ورځ جعفر ووایي رای ولې ما پسې راولي وایي چې کله زه ورننوتم نو چې څنګه ورننوتم نو د هغه سره چې کوم درباریان وو چوکیداران وو هغوی زه ډایرکټ د دې مټو نه ونیوم نو هغه ورته ووایي چې دعوه پرېږدئ وایي زه تلمه کېناستمه نو یو ټول راته وایي چې تا ته چا ویلي چې کېنه نو کېناستو ته یې پرېنښودمه وی بیا راته وایي چې خبره کوه جعفر وایي خپله خبره کوه ستا څه لپاره راغلی وایي ما له د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خط ورکو په هغې باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر هم لګېدلی و وی ده دا کتاب ویلیږو چې کله دا خط ختم کو وی بیا یې د خپل ورور له ورکو وی دا ولوله که نه کیسې لیکلي دي هغه هم دغې شانې وایي. وی بیا ما ته وایي چې د قریشو څه حال دی او غټ خاندان دی غټ قوم دی که نه هغوی سجل کړی دا دې مسلو دا خلک د حق نه لرې پاتې کړي دي پلاني سجل کړی منلي د هغوی څه څنګه ستاسو ورورولۍ کې به څوک ومني څه پلار نیکه دې څه حال دی او مفتي صاحب ستاسو د علاقې هغه سره به څه کوې او د پلاني سره پلاني سره نن د ماښام منځه بعد ما سره یو ملګری میلاو شو او هغه خپله قیسه شروع کړه کلي ته تللی نو وی په مخه دا مولیان به راتلو او دا خلک به راتلو مناظرې او دا ته څنګه او تا مذهب پرېښود تا دین پرېښود پلار نیکه لار دې پرېښود نو دا قیسې به ته شروع کړي. اوس د ده سوال دا دی قریش سجل کړی دی وایي هغه ورته اتبعوه قریشو خو ټولو تابعداري کړې ده اما راغب فی الدین یا خو په خپله رغبتو په دین کې ننوتی دی و اما مقهور بالسیف او یا د تورې په زور ورننوتی دی. ومن معاه د هغه سره څوک دی وی خلک هغه دي چې هغوی په اسلام کې رغبت دی او هغوی دا خبره پېژندلې ده کوم چې د هغه ملګري دي چې هدایت لار کومه یوه ده او دا پته م هغوی ته لګېدلې ده چې پخوا دوی ټول ژوند په تورو تیرو کې تېر کړی دی. فما اعلم احدا بقي غيرك في هذه الحرجه بې د جعفر ته ووایي زما خو داسې ګمان دی چې صرف ته پاتې شوی حرجه په عربۍ کې هغه ځای ته وایي چې ونې ونې پکې ډېري مطلب دی چې دې علاقې کې صرف ته پاتې شوی نو ته ماته ښکاري چې تا اسلام نه دی قبول کړی نور خو دنیا روانه ده اسلام طرف ته ټوله وانت ان لم تسلم اليوم وتتبعه يواطئك الخيل او که نن دې اسلام ونه منو که نه نو دغه پیغمبر شاه سواران به په یو څو ورځو کې به د خپلو میدانونو کې وینئ تاسو فاسلم تسلم اسلام قبول که په سلامتیا کې به او په دې قوم به دې مشروم کې دا مشرتیا دې نه اخلي هغه ورته وایي صحیح ده ما پرېږده زه به نن سوچ وکړم سبا راشي. عمر وایي چې زه راووتم بیا د هغه په ورور پسې لاړم په چا پسې په عبد پسې وی ما ورته وایي چې ته څه وې وی هغه راته وایي که د دې باچایي دا خبره پکې منځ کې رانغلی که نه نو اسلام قبلوي ما ته دې څه ښکاري. عمر بیا وایي چې کله سبا شو زه بیا رالم او ورته ویلو که نه سبا راشي خو چې سبا راغی هغه له اجازت نه ورکوو بیا
دنه چا نه پرېښودو نو بیا یې پر ور پسې لاړ ارور یې بیا څه طریقه جوړه کړه او دی ور دننه کړو ورته یې ویې ښه تا چې پرونه خط راوړ واغې وی او وی ما خو ډېر سوچ وکړو په دغه خبره کې تا چې کومه ماته وکړه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي اسی که دا کار ما وکړو نو زه به په عربو کې د ټولو نه کمزوره انسان یم چې روغه بچایي رالم او یو سړي له یې ورکوم وهو لا تبلغ خیله ها هنا او داغه شهسواران داغه لښکر دیز ته نشي رارسېدی زمونږ دیزي ته وإن بلغت خیله ألفت قتالا ليس كقتال من لاقاه او که دلته چې ته راورسېدو نو د داسې جنګ سره به مخامخ شي چې د داسې جنګ سره هغوی به ټول ژوند کې نه دي مخامخ شي عمر ورته وویل زه به صحیح زه سبا روان یم واپس کېږم بیا چې کله وی دوی ته پته ولګېده چې زه سبا واپس کېږم دا رور یې بیا ما پسې راغی وی چې زه د خپل ورور سره مشوره کوم بیا تا ته وایم تادي مه کوه ته تلو کې هغه صحیح ده دا رور یې ورسره کېناستو د خپل ورور یې پوهه کړو وی دا ټول خلک ګورې د هغه په تابعداري پسې روان دي موږ چې اورو پلاني ځای کې مسلمانان شو مسلمان نجاشي ته وګوره سره د باچایي سره د هر څه مسلمان شوی نو موږ تاسې انتظار کوو ای انتظار د دې کې چې دی راشي او د هر څه دنه واخلي او بیا به ذلیل او خواري خو خیر په دې کې ښکاري چې د اسلام قبلول غوره دي عمر وی چې کله سحر شو وی دا رور یې په ما پسې راغی وی چې راځه وی زه بوتلم په جعفر پسې جعفر او عبد دواړه ولاړو او وی دواړو زما په مخ کې کلمه وویې او دواړو اسلام قبول کو او بیا ما ته هغه عبد راته وی تا د صدقې خبره کوله چې ته صدقې د مالدارانو نه اخلي او په غریبانو له ورکوې وی چاو وی بس صحیح دلته چې کوم غریبانان دي هغوی له صدقې ورکوه وایله د غریبانانو نه ته پوهې چې څومره به علي او څومره به نالي او په څه طریقه به علي وی زه یې پرېښودم دې ته وكان لي عونا على من خالفني او چې چا به زما خلاف ورزي کوله یا چا به زما بېادبي کوله په دغه علاقه کې او دوی د باچایي لاندې نو دغه دواړه وروڼه به ما سره ولاړو زما مرسته به یې کوله نو عمر رضی الله عنه صدقه واغسته د هغوی د مالدارانو نه او تقسیم یې کړه د هغوی په غریبانانو باندې او بیا په عمان کې و د هغوی سره تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شو نو عمرو بن العاص عمان ته تللی او بیا هلته و د هغوی سره تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د دنیا نه لاړ دا یو خط پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی د عمان مشرانو ته او د دوی صفت هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی د عمان والو لکه په صحیح مسلم کې یو حدیث دی ابو برزه رضی الله عنه هغه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر څه کسان ولیږل د عربو په یو قبیلې پسې چې دعوت وله ورکړي نو هغوی څه چل وکړو هغه قبیلې او خاندان دا کوم کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي وو دا ټول یې ووهل ویې ټکول دا کسان رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او خبرې ورکړو یا رسول الله تا خو عجیبه خلکو پسې لیږلي هغوی دومره بدتمیزي وکړه موږ یې ووهلو موږ یې ویې ټکولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لو ان اهل عمان اتيت ما سبوك ولا ضربوا دا که ته عمان والا پسې تللی وی نو نه به یې درته کنځلې کړې وی نه به یې وهلی وی دومره درانه خلک دي نو دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت وکړو د عمان والا دا د هغوی فضیلت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل خط هم لیږلی هم په دغه ورځو کې د بحرین د علاقې چې کوم باچا و المنذر ابن ساوا هغه ته یې خط لیږلی و جعرانه نه چې کله واپس راغی او څوک یې لیږلی و هغه صحابي و العلاء ابن الحضرمي رضی الله عنه او لیږلی و منذر ابن ساوا العبدي پسې چې دا د بحرین د علاقې څه باچا او د مشر او یو خط یې په ده پسې هم لیږلی و او په دې کسانو کې یو څو کسان یې ملګري کړي وو د دې علاء ابن الحضرمي سره یو پکې ابو هریره رضی الله عنهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو څو کسان ملګري کړو او دوی ته یې ویل لاړ شئ بحرین ته او دا غزي چې کوم باچا دی کوم ملک دی کوم مشر دی منذر ابن ساوا هغه له به زما دا خط ورکوي علاء رضی الله عنه چې کله راووتو د مدینې نه راورسېدو بحرین ته
او منذر سره ملاقات وکړو نو ډایرک ورته ووایي ای منذره انک عظیم العقل فی الدنیا په دنیا کې خو ستا عقل ډېر تیز چلیږي چا ته ووایي منذر ته وایي دنیا باره کې خو ستا عقل سم تیز دی فلا تصغرن عن الاخره د آخرت په باره کې ولې د ځان نه ماشوم جوړوې او دا د ډېرو خلکو حال دی دا څه دی د ډېرو خلکو حال دی د دنیا په باره کې چې خبرې شروع کړي نو ته به چې دا د خبرو مشین دی او د دین په باره کې څه ووایو بیا به دې نه په څه پوهېږي نه حق او باطل پېژني پیسې هم بیا نه پوهېږي او دنیا په باره کې چې ورسره خبرې شروع کړه او تجارت په باره کې چې شروع کړه او د منځ ته پوښتنه که مونځ ولا صحیح نه ورځي د دین عظیم ارکان درته نه معلوم توحید درته نه معلوم عقیده دې نه پېژني چې څه ته وایي الله نه پېژني پیغمبر نه پېژني او چې د دنیا په باره کې ورسره خبرې شروع کړي که نه نو پلاني ملک وي زه ارزانه ده او دغه ګرانه ده او هلته ریال داسې دی او دلته روپۍ ده او هلته ډالر دی او هلته پلانې دی او هلته دا دی او دا کار چې کولاو کې دومره فایده ده او دا کار چې کولاو کې دومره فایده ده الله سبحانه وتعالی د بعضو خلکو تذکره کړې ده نو څه وایي په سورة الروم کې یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا الله وایي دوی د دنیا په ظاهر باندې او په دنیا باندې ډېر ښه پوهېږي او د آخرت نه غافله دي نو ځکه دې ځای کې علا هم منذر ته دا خبره وکړه وایي منذره ښه هوښیار سړی دنیا په باره کې بادشاه یې مشر یې فلا تصغرن عن الاخره د آخرت په باره کې ولې د ځان نه ماشوم جوړی ته ان هذه المجوسیة شر دین دا په کوم مجوسیت باندې چې ته یې په کوم مذهب باندې دا بدترین مذهب دی ستاسو ده دا هغه چا سره به کې تاسو نکاح کوئ چې د هغوی سره نکاح کولو نه انسان له حیا ورځي هغه څه به کې تاسو خورئ چې د انسان طبیعت یې نه مني وتعبد فی الدنیا نارا تأکلکم یوم القیامه په دنیا کې د اور بندګي کوئ او همدغه اور به په آخرت کې سیږي نو تاسو په څه باندې او بیا ته چې نو لست بعدیم عقل ولا رأی ته خو دې څه کمزور هم نه په عقل کې ښه اوچت ذهن والی ښه خرای ورکې نو سوچ وکړه کوم سړی چې دروغ نه وایي په دنیا کې او نه یې ویلي ده او نه یې وایي آیا پکار نه دی چې موږ د هغه تابعداري وکړو او هغه ته رښتینې ووایو اشاره چا ته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو سړی چې وایي د څه نه خیانت نه کوي نو ولې پکار نه دی چې موږ په هغه باندې اعتبار وکړو امانتګر ورته ووایو او بیا داسې روان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورې خبرې ورته کولې منذر ورته وویې قد نظرت في هذا الذي في يدي ما دا کتاب وکتو دا کم چې تا راوړی دی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه بیا مې سوچ وکړو ستاسو په دې دین کې داسې هوښیار خلک وو هدا ډېر هوښیار وو او چې په علاقه باندې مشر دی نو دا به هم څوک او علا ورته وویم وایي ته خو ښه د عقل خاونې وایي ما سوچ وکړو ونظرت في دينكم ستاسو په دې دین کې مې سوچ وکړو فرأیته للآخرة والدنیا نو ستاسو په دې دین کې دنیا کې هم فایده ده او په آخرت کې هم فایده ده په دې باندې اوس په ډېر مسلمانان نه دي پوه شي په دین کې په دنیا کې هم فایده ده او په آخرت کې هم فایده ده بعضو ته چې وایي دینداري وایي یوه به کې نه یوه به کې یا خو به د ځان نه سم د دنیا بچی جوړی سحر په توره تیاره به ځي او د شپې په توره تیاره به راځي نه به الله پېژني نه به پیغمبر نه مونځ او دس نه جومات نه ذکر او اذکار نه عبادات نه صدقې نه زکات نه غم نه خادي نه ملګرتیا هېڅ به هم نه کې صرف په ریال ګټي او دینداري څه ته وایي دوی چې د ځان نه به صوفي به جوړی هغه الله الله والا او د سهار نه ماښام پورې به جومات په ګوټ کې ناستي نو یې نه کېږي نو یا به وایي دا کې یا به دغه کې نو دا خبره صحیح ده دا کومه دنیا چې وایي ته کې د دې سره دین نه کېږي ځکه ته خو پکې سام نه اخلي
د دې سره دینداري کوم ځای کېږي؟ او دا کومه دینداري چې ته یادې د صوفیانو دا، نو دغه دینداري خو په شریعت کې نشته. شریعت خو تعالی دنیا وخت هم درکوي او آخرت له هم وخت ورکوه. نو دا نصیحت زده کوي د منذر ابن ساوان له د اوسه پورې اسلام نه دی قبول کړی. وایي ستاسو په دین کې مې سوچ وکړو نو دا دین خو د دنیا دپاره هم غوره دی او د آخرت دپاره هم غوره دی. دنیا کې هم په دې دین کې فایده شته او په آخرت کې به کوم فایده. په دنیا کې به عزتمنې، سکون به وي، راحت به وي، برکتي رزق به وي، هر څه به راته الله آسان کړي. او آخرت خو بیا آخرت. نو بیا یې دا ووي فما یمنعنی من قبول دین فیه امنیة الحیاة وراحة الموت. نو بیا زه څه شي منع کړی یم د دې دین د قبلولو نه چې په هغې کې ستا دنیا هم پوره کېږي او آخرت کې راته سکون هم میلاوي. زه څه کم عقل خو نه یم چې داسې دین پرېږدم. لازم به یې منع مه وي پرون ما تعجب کوو لکه نږدې وخته پورې مطلب پرون نه دا مراد وی ما به هغه سړي ته وکتو ډېر تعجب به مې کوو چې چا به دا دین قبلو. خو نن تعجب په هغه چا باندې کومه چې دا دین نه قبلوي. دومره خوږ دین دی یو سړی نه قبلوي. دا ګوره یو خط دلیدلی ښه بعض من کې دي پوره د قرآن د 10 سپارې او د ختمې که به دا اثر نه کوي. که درس ورته کې که نصیحت ورته کې نه نه بس دنیا او دنیا. دا دنیا نه دا د انسان بیخ بنیاد وباسي او پرېږدي دي نه که نه هله دې پرېږدي چې کندې ته دې ور واچوي. دې کندې ته انسان کوشي سره د ارمانونو او د امیدونو. او به زمونږ خلک په تعزیتونو کې هم یادوي. زمونږ اکثر خلک چې دي عوام چې کوم دي دوی په تعزیت او په لاسنیو کې د دینداري نه یادوي د مړي. خیر وی غریب هغه یو ورځ یې ویلي چې دلته به ځان له کور جوړوم اچوي پاتې شو. غریب وی دغه ځان له دوکان نوی نوی کولو کړی وي له د هغې خون هم نه و لیدلی. او وی نر سړی و نر. ته به ته حیران شي چې لکه نر څنګه څه توری والې وه. وی نر سړی و ښه په نره مزدوري کوله او ټول باس ته دنیا روان دي. الف نه یا پورې دنیا کته دنیا بره. نږدې ورځو کې زه د یو کس په لاسنیوه کې ناست وم نږدې کسانو کې نو بعضو پکې باز شروع کړو. ډېر تکړه سړی و یو وی ډېر پهلوان سړی و او دا به یې کول او دغه به یې کول. ما ورته وویل که دا خبرې پرېږدئ پهلوان و سامان اوچته و مزدوري کو دا هر څه پرېږدئ دینداري وله یاده کوئ د الله دپاره یې څه کړي دي. دا خو هغه ځان له کړي دي قصې ختمه شوه. اوس ته ووایه چې آخرت دپاره یې څه کړي دي. نو دې دنیا کې چې سړی ګیر شي مرګ که پورې به پکې ګیري. او ځکه حدیث کې راځي چې د آدم د بچي خېټه دا په څه باندې کېږي دا په خاوره باندې چې کله دی لاندې ته هم خاورئ له پاسه پې هم خاورئ او ګس او خۍ ته هم خاورئ. دی چې کله دغه کنده کې پرېږدي که نه ټوله خاوره پې ور واچوي ایله دی موړ شي بیا خو د هغه وخته پورې د مړېدو نوم نه اخلي. نو دنیا چې ځان دې دینداره کړو الله به دې په دنیا کې هم برکت واچوي. ورب الکعبه د کعبې په رب دې ته قسم خورم او دا درته د تجربې خبره کوم او د زړه نه ته نصیحت کوم چې څومره الله ته نږدې کېدې او څومره دینداري دې کوله الله به دې د دنیا غمونه ختموي. او څومره چې د الله نه لرې تښتېدې او څومره چې د دین نه لرې تښتېدې ورب الکعبه لیکل دله در کوم ګوتې درته پې لګومه دا خبره یقیني کومه ځکه چې د قرآن او د حدیث ثابته خبره ده چې څومره د الله نه او د الله د دین نه لرې کېدې که نه دومره به د غمونه او مسلې ډېرېږي. زمونږ خواله ډېر کسان راځي ډېر ما ته دا مشکل ده او ما ته دغه مشکل ده او ما ته دا زه یې تپوس کوم دیني حالت دې څنګه دي. دیني جو بس چې دا بس شروع کړي او د اواز داسې راکاږي که نه ما ته پته ولګي دین کې پکې نشته. زه ته هم دینداري شروع کړې سیټ به شي. بعضو پکې دینداري شروع کړې بیا راغلي موږ سره ما پسې یو کس راغلی و د روجې نه مخکې تېر شوي روجې چې
او ما سره په ټلیفون باندې رابطه کړې، خپل حالات یې بیان کړي او څه مې جړل په ټلیفون باندې او بس ژوند مې تباه شو، داسې وشو دغه وشو. به هغه ته وایي ما له څه وظیفه، هلته خلک وظیفو پسې ګرځي، ما وظیفه دا ده چې ته صحیح دینداري شروع که، مونځ او ده شروع که، عقیده د توحید که، او ډېر نصیحتونه مې ته کړي، پاو ساعت ورسره لګي او بیا ما ته خبره وکړي. وی صحیح دی. هغه سړی بلکل ورک شو. بیا ما ورته نصیحت وکړو، خپله غاړه مې ازادي کړه. بیا دغه روجې ته نږدې زه د جومات نه روان وم، تلم کور ته بس رامنډې کړې. ښکلی غونته کې سړی و، ښکلي ګیره ښه مزیدار. وایي ته ما نه پېژنې؟ ما نه دې پېژنم. وایي تا سره ما یو پورې په ټلیفون خبره وکړه. لکه ما ته خو ښکلی دینداره سړی، تا خو ما ته چې کومې قصې وکړې. وایي دا خو د هغې نه بد داسې شوی یم. ما ژوند دې اوس څنګه دی؟ داسې اسمان ته لاسونه اوچته کړو. وایي د بچیانو به څه ژوند وي، وایي داسې سکون، داسې راحت ما ته میلاو شوی، هغه غمونه ختم شوي دي، هغه مسلې ختمې شوي دي چې کله انسان الله ته واپس شي، الله ول هر څه حل کوي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله به درته لارې کوله وکړي، غمونه، مصیبتونه، قرضې، بیماریانې، هر څه به دله الله برابر کړي. بچي به دې الله نیکمله کړي، په بچو به دې سترګې یخې شي، په ښځو به دې سترګې یخې شي، دینداره ملګري به دي، په درنو مجلسونو کې به کښېنې پاسې. نو دا تر زړه نه مې نصیحت کوو. د منذر ابن ساوا دا خبره مخې ته راغله، ډېره قیمتي خبره ده. وایي قمقل به یې هغه سړی چې داسې دین پرېږدي چې په هغې کې د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده. په دې دین کې دنیا هم ده، آخرت پکې هم دی. داسې ښایسته دین الله موږ له راکړی. خو چې صرف د دنیا مقصد کو، نو دنیا دې هم په لاس رانله او آخرت ته نه هم لاړ. حدیث ما تاسو ته بیان کړی هم دی، حدیث قدسی دی. الله وی الله وی اے بنده، اے د آدم بچیا، که راواپس شوې ما ته، نو د دې ټولو مسلو ستا چې کومې دي د هغې دپاره زه کافي یم. بیا دې ته غوږ کېدی، وی اے د آدم بچیا، او که زما نه دې مخ واړو او زما د دین نه دې مخ واړو، نو په داسې کارونو کې به دې مصروفه کم چې د مرګه پورې به نه ختمېږي. دنیا به مخکې ورته ورپسې شاته رواني، دنیا به مخکې ورته ورپسې شاته رواني، او په لاس به دې هم نه راځي. د مرګه پورې دا دنیا به درنه مخکې او ته ورپسې شاته رواني، او دغه کندې ته به دې ورګزار کړي. ما تاسو ته قصه بیان کړې وه یو پیر، هغه ښایسته جنۍ و، یو هلک پرې مین شوی و. ډېره د عبرت قصه ده. یو جنۍ باندې یو هلک مین شو، بیا راغی پلار ته یې ووایي زه ورسره واده کوم. پلار ورته ویې دا جنۍ ما ته وښایه، نو بیا به خبره وکړو. چې جنۍ هغه پلار یې لیدلی پرې مین شوی دی، نو زوی ته ویې ته دې د واده لایق نه یې، زه به ورسره واده وکړم. د دواړو بې جګړه شوې ده، دواړه یو بل سره اوازونه اوچت شوي، بیا تلې کیس تاڼې ته رسېدلی. تاڼهدار ویلی چې دا جنۍ ما ته وښایې، تاسو پلار او زوی چې بې جګړه کوي دا خو هم څه جنۍ یي که نه. چې هغه تللی جنۍ لیدلې د هغه خوښه شوې ده، یا دواړو ته ووایي دا تاسو ویلي چې دا زما لایق ده، زما سره کم سے کم حکومتي وظیفه ده، ما سره حکومتي عهده ده. هغوی په منځ کې خبره ورانې شوې ده، وزیر له خبره رسېدلې ده. وزیر ویلی دی چې لکه اے تاڼهداره، اے قمقله، ته د یو جنۍ دپاره دوی سره جګړې کوې. اخر دا څه بلا ده چې ته په جګړو کې نښتی، کارونه دې پرېښودي. هغه وزیر صاحب ته یې ویې نه نه، داسې بلا ده چې چې تلی چې لیدلې ده، یو هم دلته وینم، دا جنۍ صاحب زما ده. زه خو وزیر یم، څوک یم؟ وزیر بیا په دغه مسلو کې کته بره کېدو د باچا کار کمزوری شو. باچا راوغوښتل که تا باندې څه چل شوی دی، او دې جنۍ ته لیونی یې کړي، دا خو به دې مړ کړي، دا خو به دې تباه و برباد کړي، دا جنۍ دا څه شی دی موږ ته وښایه ته. چې ته لیدلې ده وزیره چې د وینه نه بدېږي، دا جنۍ زما ده. نو بیا دې جنۍ فیصله کړې ده چې بس صحیح ده، مقابله وکړئ، زه به منډه کړم او تاسو ما به شاته راځئ. چې کوم یې راونیو هم دغه شو، بس ټولو منډې کړې. ځوان علیکم منډه وایي، سپین ږیری پلار هم په منډه دی، تاڼهدار هم په منډه دی، وزیر هم په منډه دی، باچا په لوی ځان باندې په منډه دی.
نو یو کنده راله چې هغه دوی ته پته نه وه دوی دې کندې ته ورولیدو او دې جنۍ ته ټوپ ووهوه نو بیا چې دوی ته کتلي دي دا ورته وایي چې د هېچا په لاس باندې نه راځم زه د هر چا سره دغه کار کوم زما صرف دغه کار دی چې دې کندې ته سړی را رسو دې کندې ته را رسېدو پورې مصروفه ساتم بس دا جنۍ څوک ده دا دنیا ده یو منډه ده په دې دنیا پسې ټولو مقابله ده او دغه کندې ته م رسوي بیا رانه واوړي بیا بل راګیر کړي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نو دنیا په دې ژوند کې مه دوکه کېږئ مختصر ژوند دی نن او یا سبا زما او ستا د مرګ اعلان به کېږي یا نن او یا سبا ډېر وخت به کېږي لیکن نن سبا خو مرګونه داسې آسان شوي دي بس چې خبرېږي مړ څنګه مړ بس کېناستو مړ شو راولېدو مړ شو اوده و مړ شو روغ رمټ خلک راولېږي مري پخوا بلا بیماري راله او زنکدن به و او خلک به یې خواله ورتلو نه اوس هغه نشته ځکه چې د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې اچانک مرګونه به ډېر شي دا هغه وخت دی یره پکار ده الله ته واپسي وکړي الله ته رجوع وکړي الغرض دغه ووي ساوا ووي بیا منذر ابن ساوا ووي علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه وی د دغه کس قدر اوس دا دی پیغمبر ورته یادوي چې زه د هغه د استازي قدر وکړم بس راځه زه یې وله ورکړو ډېر مزېداره ووي لږ صبر وکړه زما بیا تا سره ملاقات وشي ډېر وخت پکې نه و تېر چې اسلام یې قبول کو کلمه یې ووي او بیا پیغمبر ته یو خط ولېږو هغې کې داسې لیکلي و حاصل دا و چې ای د الله پیغمبره ما ستا هغه خط ولیدو ته چې بحرین ونه ته رالیږلی دی نو بعضو اسلام قبول کو بعضو قبول نه کو نو زما په ځمکه باندې مجوس هم اوسېږي یهود هم دي څه چل ورسره وکړم طریقه راته وښایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خط ولېږو هغه ته او په هغې کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحتونه وکړو او دی ورته ووایي چې که چا دین قبول کړو ډېره ښه ده که چا قبول نه کړو د هغوی نه ټیکس اخله او داسې نورې ډېرې مسلې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغو ته به دې خط کې ولېږلې نو علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه دی بیا په بحرین باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامل شو عامل ده چې د بحرین زکاتونه صدقې د دې ذمهوریانې د چا شوي دا بیا د علاء ابن الحضرمي رضی الله عنه شوي او دا ذمهوري یې د سره وه تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د دنیا نه لاړ په دې باندې به اکتفا وکړو دې نه بعد بیا واقعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه سره واده کړی او د هغې نوم امیمه بنت النعمان ابن شراحیل الجونیه دا نوم چې تاسو اورېدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیان وکړي دلیل دی په دې باندې چې موږ د پیغمبر د سیرت نه څه یو لرې یو نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې زنانه سره واده کړی او اولني ملاقات کې ورله طلاق ورکړي دي ولې طلاق ورکړي دي د هغې څه وجه وه دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درس کې بیانوو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زویم دغه دوران کې شوی د ابراهیم نو دا خبرې به ټولې بیانوو انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په زړونو کې د اسلام سره محبت ډېر کړي او الله دې مونږ د دنیا د چلونو نه او د دنیا د دوکو نه دې الله مونږ ساتي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ ته آخرت نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ټولو نه راضي شي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين